د غزني واغظ ولسوالي کابلي کلي کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د یونیسف موسسې له لوري د 4.3 میلیون افغانیو په مالي لګښت د اوبو رسولو شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي د دغې شبکې له جوړېدو سره سم 150 کورنۍ له پاکو اوبو برخمنې شوې. دغه پروژه 4.3 میلیون افغانۍ مصرف ور باندې راغلی ده او ذخیره یې تاسې وینئ 40,000 متره مکعب اوبه جایوي او د شبکې د پایپ اوږدوالی چې په دې کلي کې کار شوی دی تقریبا 6,510 متره پایپ په دې کلي کې کار شوی ده او مستفیدین د دې کلي د کورنیو په لحاظ 150 کورنۍ دي چې تعداد د نفوسو کېدای شي لوړ شي. دې ځایه د اوبو نمونه انتقال شوه، هلته ټسټونه واخیستل شول او دا ثابته شوه چې دغه اوبه په زیات اندازه ارسنیک لري، نو چې دغه ارسنیک په زیات اندازه د سرطان باعث ګرځي. په ورته مهال د دغې سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د اوبو ستونزه یې حل شوه. په خبره یې مخکې د اوبو خرابوالي له امله اوبه له بل کلي راوړې. موږ داسې ولید اوبو سره یوه د خوبونه نه وې، بیا چې به پیدا شوې داسې به تروې وې، په تریوالي کې مخ ترخې لګېدې. موږ په خپله دغسې تاسې یوړې او بیا یې هغه عیاتي وکړه، هغه یې دغه یې کړې. یو مخ دا ټول مرضونه و، بل شی نه و. دغه کلی د یوه اوبه نه درلودې، یو دغه د موږ شاته یو کور د دغه کور اوبه درلودې، زمی به په 1 ګز یا په نیم ګز واوره کې چار څو واوره بوڅو، داسې اثر یې مردانه ورتلی نه سوی دا کور ته. داسې اثر و مسکینانو به دا اوبه راوړې، دا کور سره د پاک اردوګاه ډېر ښه وکړي او ډېر ښه یې له دې کلي سره کړي دي. د غزني د کلیو بیارغونې ریاست مسؤلین زیاتوي په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکو اوبو د شبکو جوړولو پلان لري، خو د غزني له اوسیدونکو غواړي چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او اسراف پکې ونه کړي.